مشهور حماسي شاعر مطیع الله تراب د زړه د ناڅاپي حملې له امله وفات شو. نوموړي د وطن دوستۍ، مبارزې او ملي احساس په شاعرۍ کې ځانګړی نوم درلود. هغه د هیواد بیلابیلو سیمو، کلتورونو او نسلونو ته یو پیژندل شوی ادبي شخصیت و. تراب تیره شاوخوا 11 لسیزه کې په ځانګړې توګه له هغه وروسته ډیر مشهور شو چې د وطن قربانۍ او مقاومت په اړه یې ویلي شعرونه د رسنیو، ټولنیزو شبکو او ولسي ناستو له لارې پراخ محبوبیت وموند. د هغه ناڅاپي مړینه د فرهنګي او ادبي ټولنې لخوا یوه نه جبرانېدونکې ځای بلل شوې ده. ګڼو لیکوالانو، شاعرانو، فرهنګیانو او عامو هیوادوالو د نوموړي پر مړینې خواشیني ښودلې. د ادبي ټولنو ترڅنګ ګڼ شمېر عام افغانان هم د هغه پر مړینې خواشیني دي او د ټولنیزو شبکو له لارې د نوموړي یاد تازه کړی دی. مطیع الله تراب د خپلو اشعارو له لارې د ملي یووالي، قربانۍ، د مظلومو ملاتړ او د سولې پیغام خپراوه. شعرونه یې تل له احساسه، درد، ژورې مینې او ملي تعهد څخه ډک و. خلک څوک دي چې وعدې خوري او قسمونه کوي؟ دا مداریان دي یا پوډګر دي، تعویضونه کوي. دا د دې ملک سیاست مدار او ایماندار خلک دي. تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي. قانون پوهان او دین پوهان او قانون خلک دي. همدا اشراف د دې ملک متدین خلک دي. دوی چېرته خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي، نه پردي پال دي، نه یې پردیو ته هډې ورکړي. دوی خبر نه دي چې پر غرو یا زغن تار تېرېږي. د دې لګښت څوک ورکوي، د چا په لار تېرېږي، دا یو لوڅ راز دی، بیړنی خبر، ضرور خبر دی. پر دغه پېښه له شپانه تر جمهور خبر دی. څوک به درو کاندې خیري، څوک به په زیاړې توکې او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکې. ما ډاروئ ما، زه پوهېږم چې خطر به وخورم، خو ما سر خوړلی دی چې سر به وخورم. خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي، دا ژوند په دومره سر ټټۍ او چاپړوسۍ نه ارځي. نو د عظمت کوږک